د مشرتابه د درانه مقام له لوري په مالیاتو کې د تخفیف اړوند اعلامیه. د اسلامي امارت د مشرتابه د عالی مقام له لوري د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته شوي. د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 3029 ګڼې او د 8 میاشتې د 25 نیټې د ځانګړي حکم پر بنسټ د ریاست الوزرا د اداري مرستیال محترم مولوي صاحب عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسیون د غړو ترڅنګ د مشرتابه مقام استازي احمد جان بلال، د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست، د اقتصادي کمیسیون استازي، د مالیې وزارت مرستیال او اړوندو ریاستونو مسؤلینو او د خصوصي سکتور د بیلابیلو برخو استازو پرله پسې کاري ناستې وکړې. په دې ناستو کې پر مالیاتي اصولو باندې هر اړخیز بحثونه وشول چې د اړتیا پر اساس د خصوصي سکتور د بیلابیلو صنفونو او ټولنو استازي هم په اختصاصي مجلسونو کې وپوښتل شول او په پایله کې د توظیف شوي هیئت له لوري د مالیې وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ مالیاتي ستونزې مشخصې حل لارې ورته پیدا او د مشرتابه عالي مقام ته د منظورۍ لپاره وړاندې شوې. د مشرتابه عالي مقام د خصوصي سکتور د ملاتړ او ودې په موخه وړاندې شوي وړاندیزونه د 3258 ګڼه د 10 میاشتې د 1444 هجري قمري نیټې د حکم په وسیله په لاندې ډول تایید کړل.